یا د ژغ قدرمنې ستړي مشه امید لري چې روغ جوړ او خوشحاله وي د څه ورځې نه تاسو په سوشل میډیا باندې وروي چې سيکورټي فورسز په سپين د ساوث وزيرستان د جنوبي وزيرستان یا سويلي وزيرستان چې کیما علاقہ دو تفصیل وانه کې سپين علاقہ چې کیما دو پاغا کې سيکورټي فورسز کوشش کو چې کلو جوړ کو خو د علاقې خلک چې کیم دی ولته د کلی خلک چې کیم دی هغه اعتراضات کو لږ میږه اول دغه خلک چې کیم خدشاتي لږ هغه وروي د دې سره څه ډور دی څه خوف دی لږ میږ د سپینې کسونه د ځوانونو نه پښتنه کړې و او د سپین چې کیم چیرمن دی سیف الرحمن د غنم په دکه پښتنه کړې و د یو ټیچر نام پښتنه کړې و د بلال نه او سره د خپلې چې کیم کاس و د غنم پښتنه کړې و نو دې ته څه خدشاتي راغه وروي بودی جوړاوي دغه د کلی په منځ کې دو بالکل په کورینه باندې پوسادو نو مشکل دغه دی چې دغه نو دا نقصان جوړیږي چې دغه نو ماس ډیسپلیسمنت کیږي چې کوم نږدې سیویلینز دي هغه داته مجبوریږي چې دغه ځایونه وبایږي دا بالکل د میز په کورینه پوسادو د اف سمج دا ریکوست کیه د عالم حکومت ته چې دا شاید میز نه لري کیه ځکه چې دغه نه د کلین ته سخت تکلیف دی میز خواتین بار ته نشوتلای میشه بچون بار ته نشوتلای په سپین کې چې کیما سکیورټي فورسز دي هغه په داسې یو ځای باندې کلا جوړول غوړي چې هغه چې کوم زوی دی یغلون دی ډیر ازیو ته ابدي دو نو سکیورټي فورسز ته پکور دو چې الریډي دایته په سپین کې درې سالورو کلی هج نور جوړه کړی دي نو مازی دلته د کلی د جوړاول هیڅ قسم گنجائش نشته دا کوېسچن دی ځنه چې دته کوم ضرورت پېښو چې دای د کلی په میانس کې کلو جوړاوي کنه انته کی ملیار انټر کیږي هغه ټول د قبضه کړی دي د کلی دی پکښه نو آیا کوم ضرورت دته پېښ چې دای وسه د کلی په میانس کې کلو جوړاوي ستر علاقہ دو ډیر غرینا دی پکې په چار دادو چې دغه چک پوسټینا یا دغه کیمه کلی دی دا سه پیریفریز کې جوړه کو په لوینه ته جوړه کو چې ولته حالت تکلیف نه ویځنه نو سکورټي فورسز دا غوړي چې میش دغه خلک آی ډی پیز کی بدامنی پکښه پلاو کی نقصانات یې دادي چې دا کیمه کلا دای نه غرب کلی پوس په سر باندې جوړاوي ته دغه لوند تقریبا 120 کلی په یو طرف دي 95 کلی په خپل طرف دي کنه نو دغه کورینه او الریډي د دغزینا بایجی د غمزکا دغه زیو پرېږدي نو ریکوست کی اعلی حکام ته وزیر اعلی صاحب ته آی جی اف سی ته چې په دغه کیسه باندې دا غور وکړو د میز دغه ریکوست ایزنه اعلی حکام ته وزیر اعلی نا کور کمانډر نا آی جی اف سی نا چې په خپل فیصله د نظرثانی وکړو نه د میجا ای ډی پیس کوي دای چیله ته دا ټاپیون وروي په دا پر تاړل یې بدامنی دای مشتر وروي کنه نکو قابل نو میجو کدای شي احتجاج او ته درنکشنوي او د میج دغه فیصله دو چې کدای شي میج کوټ ته لور شي اخري اله د میش کوټ تو سپریم کوټ مو دکنه نو کپدان وشوله نور خو زد وسویایم چې دغه ظلم د میش سره نشي دغه فیصله باندې د دای نظر ثاني وکړو دغه فیصله د دای واپس ورودل چې دا خلک ډیر په ډور کې دی لکه میش نه پیږي چې دلته په شويکائ کلی ورزولې په ټاټي کې کلی خالی کړي نو په سپین کې د کلی څه ضرورت پته شسپین ته چې څومره هم لار نوځي پیغام دی الریډي چک پوسټینا موجود دي دلته خلک دغه نه ډاریږي چې دلته چې کلا جوړه شي په دامو دی یو داس شي به دغه کلینا پیراش په فایرینګ کیږي د میش کیم خوب د یغو په تاراړوي د میژو نه گاډي محفوظ وي نو دلته د میژ سولر پلیټ چې کیم دی هغه شمسي نو هغه محفوظ وي نو مشر محفوظ وي نو کشر محفوظ وي د دې سره دا خوف دی نو د دغه علاقې چې کیم زمور دی هغه کمشنر دی او ډیپټي کمشنر دی ورسره ډی پی یو دی هغه ته په چاردو چې د خلک سره دی جرګه وکړو کیم نور خلک جرګه ورسره کو نو د دې په موجودګي کې دی چې دلته نوستي نو دغه جرګې څه ضرورت دی دغه خلک د عوام سره څه ضرورت دی په چار دغه دو چې ډی سی دغه خلک چې کیم خدشاتي هغه لري کو ډی پی یو ورسره ملاو شي آیا وکسي چې رښتیا دلته د کلی ضرورت شته او کنه شته نن بس دغه امر پرتن کې پروګرامینه کو په نور موضوع سره راغی اجازه ترسکي